داسې یوه دعا درښیم چې نبی علیه الصلاة وسلام یې د قبلېدو په اړه قسم کړی دی. نبی علیه الصلاة وسلام په الله تعالی باندې قسم کړی دی که چیرې څوک دا دعا ووایي نو حتما یې الله تعالی دعا قبلوي. پوهیږئ چې څوک قسم درته کوي، ایا نبی علیه الصلاة وسلام اړتیا لري چې په داسې څه باندې قسم وکړي چې ګټه یې موږ ته وي؟ داسې یو انسان چې تر ټولو رښتینی دی، خو دا قسم د دې دعا د ارزښت او د عظمت دپاره یاد سوی دی. که چیرې یو څوک د غر په اندازه باندې غم، مشکلات او ذهني ستونزې ولري، کله چې دا دعا ووایي الله تعالی به ټول مشکلات ورته حل کړي. نبی علیه الصلاة وسلام دا دعا موږ ته داسې ښودلې ده: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کله چې یو مسلمان دا دعا ووایي الله تعالی به ټول مشکلات ورته حل کړي، ځکه چې نبی علیه الصلاة وسلام د قبلېدو په اړه باندې قسم یاد کړی دی. کله چې یونس علیه الصلاة وسلام د لوی ماهي په خېټه کې و، دا دعا یې وکړه، الله تعالی دعا قبوله کړه او دغه مشکل څخه اخلاص کوي. الله تعالی د دې په اړه فرمایي: فاستجبنا له ونجیناه من الغم. وایي موږ دغه دعا قبوله کړه او له غم نه مو وژغورو. دا دعا یوازې د یونس علیه الصلاة وسلام دپاره نه ده، بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره ده. الله تعالی فرمایي: وکذلک ننجي المؤمنین. او همدغه شان موږ مؤمنان ژغورو. یعنی کله چې یو مؤمن په مشکلاتو، تکلیفونو او ستونزو کې راګیر وي، نو د دې دعا په سبب باندې الله تعالی ټول مشکلات ورته حل کوي، لکه څنګه چې د یونس علیه الصلاة وسلام مشکل حل کوي. نو دا دعا همیشه وایاست او د ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.